بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وائی چې نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم تشریف راغی او ورته ویل چې یا رسول الله نارینه ټول فضیلت او جهاد فی سبیل الله رضان سره یوړي، نو آیا داسې عمل سته چې د جهاد فی سبیل الله فضیلت مستم ورسیږي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې هره ښځه چې په کور کې کښېني د خپل ځان خیال وساتي، هغې ښځې ته به الله پاک د مجاهد فی سبیل الله ثواب الله پاک ورکوي، ځکه چې د ښځې دپاره حکم دا دی دا به په کور کې کښېني. د ښځې دپاره بې له ضرورته او بې له حجابه راوتل د کوره څه ناروا دی، ځکه د کوره راوتل د ښځې دپاره بې له حجابه دا ذریعه د فساد ده. ښځه چې په کور کې ناستې قدرمنه وي، ښځه چې په کور کې ناستې عزتمنده وي، او ښځه چې په کور کې ناستې وي الله ته محترمه وي. د هغې ښځې ثواب ډېر دی چې هغه په کور کې ناسته وي، د خپل ځان خیال یې ساتلی وي، او که راوځي هم د یو ضرورت په خاطر باندې بې له حجابه نه راوځي، په حجاب کې راوځي. هغه ښځې چې د کوره څه د باندې راوځي بې له ضرورته او بې له حجابه، یا بازارو ته روانې وي، یا شاپینګو ته روانې وي، یا پارکو ته روانې، یا د میلو دپاره وځي، بې له حجابه راوځي، مخې لڅ وي، هغه ښځه د الله جل جلاله په لعنت کې وي، د هغه ښځې څخه الله پاک ناراضه وي، خو لاکن و د هغه ښځې څخه بیا شیطان راضي وي. نو د مسلمانانو ښځو دپاره دا پکار ده چې دا سوچ وکړي که زه په کور کې کښېنم په عزت به یم، قدرمنه به یم، او دا قدر الله پاک را کړی دی، دا عزت الله پاک را کړی دی، نو زه به قدرمنه هم یم، عزتمنده به هم یم، او رب جل عظمته به راسره راضي وي، او زما دپاره به لوی ثواب وي، عظیم ثواب وي. که د کوره راوځم بې له ضرورته او بې له حجابه چې مخلص د باندې په بازارو کې ګرځي، نو زه به د الله جل جلاله په قهر او په لعنت کې یم، او د شیطان په تابعداري کې به روان یم. د ځانه سره دا سوچ وکړي، نو په دا وخت کې به شیطان د دې ښځې څخه راضي وي، شیطان به ځینې خوشحاله وي. څومره خطرناکه خبره ده، هغه ورونه یا پلار یا هغه مړونه هغو ته څنګه غیرت نه درېږي چې د ده ښځه او یا د ده خور لور په لس مخ باندې بازارو ته ځي، یا و اسکول و مکتب ته ځي، یا په پارکو کې ګرځي، او یا په شاپینګانو کې ګرځي. په دې خلک ورته ګوري، فاسقان او فاجران ورته ګوري، د ده پر خور لور باندې د ده پر ښځه باندې پردي فاسقان او فاجران خوند اخلي. څومره د افسوس خبره ده د مسلمان غیرت نن دې درجې ته راورسېدی چې د ده لور یا د ده خور یا د ده ښځه په ښایسته لباس کې بې له حجابه په بازارو کې ګرځي، او ده ته هېڅ غیرت پر دې باندې نه درېږي. فاسقان او فاجران او بېدینان د ده پر ښځه باندې خوند اخلي، او په بدنظري باندې په شهوت باندې هغه ته نظر کوي، ټولو خلکو توجه ځان ته راجلبوي، په داسې لباس کې راوځي، او ده ته هېڅ غیرت نه درېږي. څومره حیا ولاړه زما او ستا د معاشرې سره، څومره غیرت ولاړې ختم شو. خوا به داسې حالت و د یو چا پر کور باندې به یو سړی بې له اجازې راختلو، دا کور والا به جنګ ورسره کوي، په خلکو کې غیرت موجود و، په خلکو کې حیا موجوده وه، په خلکو کې شرم موجود و، ځکه دا خلک د قرآن تابعداران وه، د دین تابعداري یې کوله، لهذا په دې شي به دومره خوا بدوله چې خپل بام ته به ختلی و، د ده کور معلومېدی و زما ښځو ته ګورې، زما ښځې معلومېږي، ولې به اجازې راختلی، جنګ به ورسره کوئ، په توپک باندې به یې ویشتی. خو نن بیا دومره بې غیرتیا شوله، دومره بې حیایي شوله، زما د وجود څخه زما د بدنه څه حیا ختمه شوله، زما څه حیا ولاړه، غیرت ولاړه.
نن که زموږ ښځې په بازارو کې ګرځي یا په پارکو کې ګرځي یا په شاپینګانو کې ګرځي هېڅ همت و غیرت موږ ته نه درېږي چې دا به په کوم شي باندې په کوم دین ماته روا وي آیا دا به زما غیرت ته ایجابوي که به زما ایمان دې ته ایمان به منې او که به دا قرآن دې ته جواز ورکوي چې په لڅ مخ باندې په ښایسته لباس کې په بازارو کې ګرځي یا په مکتب ته روانې وي یعنې د ضرورت شرعي دپاره بې له حجابه د کوره وتل دا ناروا دي سره تر نوکه به پټه وي دا زموږ د قرآن او زموږ د احادیثو مقدسو فیصله ده رضینا بالله ربا وبالاسلام